اگر دست پولیسانو زان مرگی پخیک کنی ول زان شهیدان کرل اما افغانانی وساته د جرمنی سفارتی وساته موږ باید برته فکر وکړو په اساسي توګه چې ولې موزان ټینګ نک او ولې یو طریقه پیدا نکړله چې خپله د خپل جنگ او د خپل همت باندې ودرېږو نو ضروره ده چې هغه راسي مهر تاسو له پاکو سیاستونه د زړه له کومې نه مننه کوو. مفتی محمد نبی په نامه یو څوک دی دی وایي ورته وبوایم چې په هلمند کې دې ولې بېګناه خلک شهیدان کړل؟ هلمند کې طالبان بېګناه خلک شهید کړي دي. 20 کاله دي چې په هلمند کې دوی بېګناه خلک شهیدان دوی نه پوښتنه وکړي. قیوم مومینی په نامه یو څوک دی وایي من برایش میگویم آدم فهمیده هستی اما برای سیاست ساخته نشده ای. نوم چی بوده؟ قیوم مومینی. مومینی صاحب نه من از مومینی صاحب تشکر میکنم. ما همراهشون موافق هستم. ما بر سیاست بازاری ساخته نشده بودم. ما بر سیاست دکانداری ساخته نشده بودم. ما بر سیاست شبکه جرمی ساخته نشده بودم. سیاست ما ای بود که 16 ساعت در روز بلا وقفه برای فلای ملت برای بهبودی ملت کار کنم، زحمت بکشم و منافع افغان از تمام افغان ها را فوق هر چیز دیگه بدانم. از ما کدام